مولانا فضل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د بریدونو پړه پر افغانانو نه اچول کېږي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. مولانا فضل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د بریدونو پړه پر افغانانو نه اچول کېږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ د پاکستان په ملتان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد په واسطه په اشارې سره ویلي چې په پاکستان کې د بریدونو پړه پر افغانانو نه اچول کېږي. نوموړی وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزې ترهګري لا هم زیاته کړې ده. د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیره ورځ یکشنبه د غبرګولي 14مه د پاکستان په ملتان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دغه هیواد کې د ناامنۍ په اړه اندېښنو ته اشاره وکړه او ویل چې که چېرې ترهګر له افغانستان څخه راځي نو پر ډیورن کرښه ولاړ پوځیان یې ولې راپرېږدي. نوموړی وایي هغه مهال چې پرویز مشرف د پاکستان واک په لاس کې لرل، امریکا ته د افغانستان د بمبارد لپاره د پاکستان هوایي اډې په واک کې ورکړې او زرګونه افغانان یې ووژل. مولانا فضل الرحمن د پاکستان په واسطه په اشاره وایي کله چې تاسو افغانان بمبارد کول هغوی شکایت ونه کړ، تاسو خپله پزه امریکا ته د بمبارد لپاره ورکړه او شل کاله مو زرګونه کسان پې ووژل، هغوی له تاسو ګیله هم ونه کړه. د یادونې ده چې د 2024 کال د پاکستان په ټاکنو کې تر ناکامېدو وروسته مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر حکومت او پوځ نیوکې زیاتې کړې دي او د تحریک انصاف عمران خان ګوند سره په ګډه په سیاسي مخالفت لاس پورې کړی دی. شنونکي وایي چې مولانا فضل الرحمن چې کله هم په پاکستان کې له سیاسي امتیازه بې برخې شي نو د حکومت او پوځ په وړاندې پاروونکې ویناوې کوي. مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې هم پر پاکستان پوځ نیوکې کړې وې چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په وړاندې د جګړې لپاره له پاکستان څخه 10,000 وسلوال افغانستان ته د جګړې لپاره استولي وو. خو د پاکستان پوځ د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن داسې څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.